د ګمرکونو د وضعیت ارزونې په موخه تخنیکی ناسته د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین الحاج ملا محمد ناصر اخوند په مشرۍ چې د ګمرکونو لوی ریاست سرپرست مفتي عبدالمتین سعید د یاد ریاست مرستیالانو او د ولایتي ګمرکونو مسؤلینو هم پکې ګډون درلود. د ګمرکونو او عوایدو معینیت د غونډو په تالار کې ترسره شوه. د غونډې په پیل کې د ګمرکونو عمومي ریاست د پلان پالیسۍ څارنې او ارزونې ریاست له لوري په ګمرکونو کې د 1401 مالي کال د جوزا میاشتې او د دې کال د لومړۍ ربع د ترسره شویو فعالیتونو په تړاو ټولیز راپور وړاندې شو او همدارت په یاد موده کې د تیر په پرتله د راټول شویو عوایدو مقایسوي ارقام شریک شول چې پایله یې د تیر په پرتله د ګمرکي عوایدو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی، روڼتیا او د چارو ښه پرمختګ وښودل شو. ورپسې د ګمرکونو لوی ریاست سرپرست مفتي عبدالمتین سعید خبرې وکړې او د ګمرکونو د ټولو مسؤلینو له صادقانه هڅو ترسره کولو له امله یې مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د همداسې صادقانه هڅو په پایله کې به هیواد په اقتصادي برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه پاینده کې هم دغسې خدمت وکړي، سهولتونو تجارو ته ایجاد کړي او کاري وخت سره زیات کړي او هغه خلک چې هغه ښه مشورې والا تجاران وي د هغو سره مشورې وکړي او د هغو مشورې واخلي، مشکلات یې درلوده مشکلات یې حل کړي. د ګمرکونو او عوایدو معین الحاج ملا محمد ناصر اخوند په ګمرکي چارو کې د شفافیت رامنځته کولو او د عوایدو د کچې لوړېدو له امله د ګمرکونو له رئیسانو څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د مسؤلینو صادقانه هڅو ښه پایله لرلې ده چې په نتیجه کې یې په ګمرکي چارو کې روڼتیا رامنځته شوې او د عوایدو کچه لوړه شوې ده. دا چا چې کوشش کړی وي هغه ښکارېږي او کوشش نه پټېږي چې چا سا یې کړې وي، کوشش یې کړی وي، توجه یې کړې وي، ملګري یې باعث کړي وي. دلته ډېر کارونه دي په دې ګمرکاتو کې، یقینا ملګري ډېر ستړي دي. موږ دا وایو چې د ملګریو ستړیا موږ ته ثابته ده چې دا ملګري ډېر ستړي دي، بیخي زیات ستړي دي. خو هر څومره سره له سره دې ستړیا دي موږ دا غوښتنه وي چې دوی باید نور هم متوجه سي، نور هم متوجه سي، نور هم متوجه سي. الحاج ملا محمد ناصر اخوند د ګمرکونو ټولو رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې د چارو د لا ښه پرمختګ په موخه د مسؤلینو ترمنځ د بشپړ اعتماد فضا رامنځته کړي او ټولو کارکوونکو ته د سلیقو پر اساس نه بلکې د مسلک پر اساس چارې ور وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه که دغه مسؤلین داسې وکوي دا خپل مسؤلیت یوازې د ځان نه وبولي چې دا مسؤلیت یوازې د ما ده او دا هر فرد خپل مسؤلیت وسپاري، خپل حق ورته وسپاري، په خدمت کې خپل حق ورته وسپاري. ته په خدمت کې د خپل حق ته متوجه سه، هم به دی وساوي هم به یې هغو ته حق ورکړی وي. په دغه غونډه کې د ګمرکونو رئیسانو د چارو د لا ښه والي په موخه خپل وړاندیزونه شریک کړل او د ګمرکونو او عوایدو معین الحاج ملا محمد ناصر اخوند له لوري دوی ته په چارو کې د بشپړ شفافیت رامنځته کولو په موخه لازمې سپارښتنې وشوې او ټینګار وشي چې ټول ګمرکي مسؤلین دې خپلو صادقانه هڅو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې د ګمرکونو یو شمېر رئیسانو ته د هغوی د ښو خدمتونو ترسره کولو په موخه ستاینلیکونه هم ورکول شول.